ټرمپ ته د افغان حکومت رسمي غبرګون او د لوی درسیز خبرداری ویل عقل څخه کار واخلي باګرام څه چې 40 خاوره هم نه درکو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان اسلامي امارت د باګرام په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په غبرګون ویلي چې اسلامي امارت د شرعي اصولو په رڼا کې د خپل متوازن او اقتصاد محوره بهرني سیاست له مخې له ټولو هیوادونو سره د دوه اړخیزو او مشترکو ګټو پر اساس مثبتې اړیکې غواړي. اعلامیه کې راغلي امریکا ته په ټولو دوه اړخیزو مذاکراتو کې روښانه شوې ده چې د اسلامي امارت لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. د اسلامي امارت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت له لوري په تازه خپرې شوې اعلامیه کې راغلي د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. نو پکار ده چې دوی خپلو ژمنو ته پابند واوسیږي. اعلامیه کې ټینګار شوی چې په دې اساس یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقع بینانه تګلاره خپله شي. بلخو د افغانستان وسلوال پوځ لوی درسیز قاری فصیح الدین فطرت وایي په دې وروستیو کې له ځینو لورو داسې غږونه پورته کیږي چې ګواکې د باګرام اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه له اسلامي امارت سره تعامل روان دی. د وسلوال پوځ لوی درسیز د ملي دفاع وزارت له لوري د پیلوټانو فراغت نننۍ غونډه کې افغانانو ته په خطاب ډاډ ورکړی چې د یوې لویشتې خاورې پر سر هم تعامل امکان نه لري. نوموړي د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په اشارې چې د قدرتونو په ډاډ خپل امنیت خوندي کاوه زیاته کړې له هیچا ویره نه لرو. په خبره دا مو ثابته کړې هم ده. په همدې حال طالب فعالان وایي چمتو دي چې یو ځل بیا د هیواد د دفاع لپاره په ځانونو باروت وتړي. په هیڅ کله به د هیڅ معاملې په ترڅ کې باګرام او یا د هیواد کومه برخه چاته ورنه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.